السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. د مدینې پر جانان باندې درود ویل له هغه سره محبت پیدا کوي، ایمان کاملوي، د قبر تورې شپې په رڼا بدلوي، د قبر وحشت په محبت بدلوي، د زکندن سختی په اساني بدلوي، د دنیا ژوند په راحت او په سکون بدلوي. الله جل جلاله دې زموږ مجالس، زموږ ناسته ولاړه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درود باندې مزین او ښایسته وګرځوي. عبدالله بن مسعود راته نو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: اذا اراد احدکم، که یو له تاسو څخه یو څوک اراده د دې لري چې د الله څخه یو څه طلب کړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اول حمد و ثنا د الله جل جلاله ووایاست، ورسته بیا درود پر ما باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایاست، دغه دعا به مو الله جل جلاله قبول کړي. حدیث رقم 10255 حدیث رقم 10255 صفحه نمبر 102 جلد نمبر 10 مجموع زوائد. نو چې هر څومره درود ډیر وایست دغومره به قرب راځي، د قرب نها نسته. چې څومره درود وایست دغومره به حورې الله جل جلاله درکړي، څومره درود وایست دغومره به مقامات په جنت کې لوړ وي. د محمد بن ابي عميره څخه روایت دی چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام څخه وو. دی وایي که یو سړی له هغې ورځې څخه چې له موره پیدا سي پر سجده پریوزي الی ان یموت، تر هغه وخته پورې چې دی سپینږیری کیږي، مړ سي په اطاعت الله، په عبادت کې د الله جل جلاله. نو دا په ورځ د قیامت به دغه ټول عبادت چې د په دا ژوند کې کړی دی یو سکینټ هم نه دی ضایع کړی، دا به ورلره لږ معلوم سي او دی به محبت د دې وکړي چې کاشکې دنیا ته بیرته تللی وای، خو څه عبادت یې نور هم کړی وای. الله جل جلاله دې زموږ تاسو ژوند په عبادت کې او خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مینه کې راکړي. الله دې مو شپه ورځ د جانان په مینه کې هغه غرق او د ده په مینه کې مشغوله وګرځوي. ژوند ښه شی دی، ژوند ښه شی دی، خو درود به ورپکښې زیات وویل سي، یو ذکر د الله به زیات پکښې وویل سي. د عبدالله بن شداد څخه روایت دی چې څو نفره د بني عذره د قبیلې څخه رالل، 3 نفره وه، ایمان یې راوړی. نو دلته چې مدینې منورې ته به خلک راتلل، له خپلو کورو څخه به رالل، پلرونو قریبان به کافرانو، له هغو به بیا په کورو کې نه پرېښول. نو چې مدینې منورې ته رالل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طالبان به سول، سبقان به شروع کړل، نه به نور لباس و، نه به د خوراک بندوبست و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا نور صحابه کرامو ته وویل چې د دې د خوراک بندوبست به څوک وکړي. صحابي به ویل زه کوم. دغه رنګه یو بل صحابي راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته تشریف راوړي، ایمان راوړي. نو د ده مور کونډه و، دی یتیم پاتې سوی و، خو چې خپل قوم ته ورغلی، مور او قریبانو ټول ورڅخه مخ واړوه، مقاطعه یې ورسره اعلان کړه، ویل ته به یا د محمد صلی الله علیه وسلم دین پرېږدې، نو به بیا موږ تا ته د قرابت غېږ درکړو، دول هېڅ کله زه هغه دین نه پرېږدم. نو هغه و چې ما ماخیل وویه، هغه د غاړې قمیص هم ځینو وایستی، لس لغړې پرېښوی، و دا کالي هم موږ درکړي دي، ته خو یتیم یې، څه دې نه درلودل. دی راځي خپلې مور ته ژاړي چې زه خو په بدن باندې قمیص او پرتوګ نه لرم، قوم راسه وکښل. بیا یو شی پیدا کوي، په هغه باندې خپل فرج پټوي، راځي د مدینې د جانان حضور ته چې زه خو ټول قوم وشړلم، خپلې مور وشړلم.
نو صحابه کرام په داسې تکالیفو کې مدینې منورې ته راتلل. نو دغه درې صحابه کرام چې د بني عذره د قبیلې ول، نو چې رالل هېڅ هم نه و ورسره. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څوک پې وساتي؟ طلحه رضی الله مبارک ورته ویل زه یې ساتم. نو دا و هغه ډوډۍ ورکوله، خوراک څښاک یې ورکاوه. په دې درې صحابه کرامو کې یو لاړی په یو جنگ کې د صحابه کرامو سره شهید سو. بیا څه زمانه بعد دا بل لاړی په جنگ کې شهید سو. دریم صحابي چې د طلحه رضی الله عنه مبارک په کور کې ژوند کاوه، د هغه میلمه و، ما ته هغه مړ سو علی فراشه، پر خپل ځای مړ سو. طلحه رضی الله عنه مبارک و یا خوب ولیدی او یا طلحه رضی الله عنه مبارک او یا په کشف کې ولیدل. ځکه ابن علی کرر رحمت الله مبارک د دې روایت متعلق وایي چې طلحه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغلی چې په رأیت ما ولیدل، دغه درې په خوب کې او یا د کشف په مقام کې. کله کله د الله دوستانو ته داسې کشف وسي چې د انسان دوزخ و جنت معلوم شي، دا دوزخي دي دا جنتي دي، د دې دغه مقامات دي. نو صحابه کرام د الله جل جلاله دوستانو له اولیاء الله و هغو ته کشف هم کېدی. نو طلحه رضی الله عنه مبارک ورته وایي یا رسول الله درې سره مې په خوب ولیدل، خو د دې مشر هغه څوک چې هغه پر غالي یعنې پر فرش یعنې پر خپل ځای باندې مړ سو، شهید نه سو. زه تعجب اخیستم یا رسول الله چې هغه دوه شهیدان سول، هغه تر ده شاته دي، او دغه چې دلې وفات سو دلې مړ سو هغه تر دوی له مخه دی، هغه د دې څخه مقام یوړي. په هغه دوه شهیدان سو، هغه دوم شهید تر اول شهید مخکې و په جنت کې. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څه ورته وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته له دې څخه ولې تعجب کوې؟ هغه څوک چې عمر په اسلام کې تیر کړي، تسبیح، تکبیر، تحلیل، درود، لمونځ، سجدې اترابل ډېرې سي، د هغه عبادت په وجه باندې اترابل مقام غټ پیدا کړي. نو دغه درې صحابه کرام چې یو اول شهید سو، بل دوم شهید سو، دریم پر ځای باندې شهید سو، خو د اراده د جهاد درلوده، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طالب او مجاهد و. هر هغه څوک چې د جهاد په اراده کې مړ سي هغه شهید دی، مقام به د شهدا وي. نو د مؤمن به په زړه کې د جهاد سره مینه او محبت وي او د جهاد طلب کوونکی به وي. نو موږ تاسو چې الله جل جلاله عمر راکړی دی، نو هغه باید موږ په درود، هغه موږ باید په ذکر، هغه موږ باید په تلاوت، هغه موږ باید په محبت کې تیر کړو. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوه چې خیر د انسانانو کم یو دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې عمر یې دراز وي او عبادت یې هم ورسره وي. شر د انسانانو هغه څوک دی چې عمر یې دراز وي عبادت یې نه وي. خیر د انسانانو هغه څوک دی چې عمر یې دراز وي عبادت یې هم ورسره وي. نو موږ ته چې الله زندګي راکړې ده، د دې دپاره یې نه ده راکړې چې موږ په دنیا کې عیش و عشرت وکړو، په دنیا کې سیالي سره وکړو. دنیا که د الله په نیز باندې د غماشې د وزر قدر درلودی، الله به کافر ته نه وای ورکړی، د مؤمن به وای. دنیا جیفتون، دنیا یو مرداره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای هغه طلب کوونکی کلاب سپي دي. نو په دغه مرداره پسې موږ شپه او ورځ ستړي یو، پریشانه یو. الله را صفاته دی، عبادت را صفاته دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت را صفاته دی. دنیا دومره طلب کول، دومره ګټل چې انسان د احتیاج د بل له پور او د بل د احتیاج څخه په راوګرځېږي. دی نو نه چې سړی د الله له بندګۍ څخه کې ووځي، د الله له طاعت او له عبادت څخه پکښې غافله سي. نو هغه دنیا چې معنی د جنت سي هغه مرداره ده، طلب کوونکي یې سپیان دي. هغه دنیا چې سبب د جنت سي هغه بیا څه مشکل نه لري.
دنیا باید موږ سبب د جنت وګرځو. دنیا یوازې ډالر نه دی، دنیا یوازې کاروبار نه ده. هر هغه څه چې تا د الله او د الله د رسول څخه مشغولوي هغه دنیا ده، هغه دنیا ده. الله جل جلاله دې مینه او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم را نصیب کړي. الله دې مو د ده په مینه کې ژوند راکړي، الله دې د ده په مینه کې مرګ راکړي. حدیث رقم 5293 مرقات جلد نمبر 9 صفحه 415. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.